بسم الله الرحمن الرحیم. پیاله زه د ټول شکریه ادا کوم دلته کې ما ته ریکویسټ وکړو زه دلته کې رالم دې پروګرام ته، او زه چې دې ګیم ته تللی وم دا بلکل زموږ د چا مې دا توقع نه وه زه دا د ګیم ته څنګه ورسېدم. پیاله چې زه تلم نو زموږ د بلکل بلایند کرکټ شا دلته په ایجنسۍ کې پېژندوم نو بلایند کرکټ هم نشته دی. بس زه هلته لاړم پېښور ته چې کوم زموږ پېښور کلب دی اوس کې پي کې هغوی سره زما خبرې هر څه وشول نو زما نظر هم چک شول، ما هغه پېښور کې چک شو، بیا لاهور کې چک شو، کم پي بي سي سي کم بورډ چې دی بس هغې کې زما سلیکشن وشو، زه پکې راغم. بس بیا په مزه مزه ما ټریننګ کیمپ لوبولو، دا گیم مې زده کولو، دا مطلب د دې سایډډ گیم چې کوم دی دا بلایند گیم دا ډېر مختلف دی یو بل نه. بس هغې کې ما تقریبا د 2013 اینډ کې تللی وم، بس ما صرف ټورنمنټ به مې کولې، دا ټریننګ کیمپ به مې کوو، هغې کې مزه مزه ما دا گیم مې زده کړ، ماشاءالله ډېر زر مې زده کړو. دا سریلنکا پیره ما سریلنکا ټور کړو، دلته پاکستان ته غوی راغلی هوم سیریز کې، هغې کې هم الحمدلله موږ 3 ون ډے او 3 20 مکمل سراسر هم دی ګټلو، شپږ واړه میچ هم دی ګټلي په هغې کې، او په هغې کې ما کوم الحمدلله ښه پرفارمنس و. او بیا د هغې نه بعد زموږ د کوم نیشنل کیمپ لګېدو بعد هغې کې ټریننګ و، هغې کې په مزه مزه داسې زه مخکې تلم نو زما اوس د ورلډ کپ د سلیکشن کېدو نو تقریبا 12-13 ورځې زموږ کیمپ لګېدلی و، ډېر سخت کیمپ و. سهار 8 بجې به راووتم، خصوصا د شپې 11 بجې به تللو کمرې د کم هاسټل چې و. بس په هغې کې مزه مزه ډېر هلکانو لکه زړه والو چې ډېر سخت ټریننګ دی دا او هغه دا موږ نه کېږي. موږ بیا هم الحمدلله ما د سینه مې ته غټه کړې وم، انشاءالله دې پیره به د پاکستان او د خپل علاقې د خپل کم ایجنسي چې د هغې نوم به روښانه کوم انشاءالله. او الحمدلله څنګه چې ما ویلي وو هماغه حساب وشو، زما سلیکشن وشو په هغه ټیم کې. ما ته هلکانو غاړه مبارکیانې راکولې چې مبارک شه په پیله ځل داسې بار وځي او دا هغه ما لکه سیریز مې هم کړی، هغې باوجود هم بیا هم راته هلکانو ویلې ویل ته څه محسوسیه په دې کې. بس ما هغه ټیم کې چې ما له بلکل د خوشحالۍ نه داسې ژړا غوندې راغله، ما خبرې نه شو کولی چې ما ته هم د پاکستان د نمایندګۍ موقع میلاو شوله. بس هغه موږ رالو کمرې ته، دغه ټیم کې زما د کور والا څوک هم نه و خبر چې دا سلیکشن شوی دی پاکستان ټیم کې. ما خپل پلار ته رنګ وکړو په هغه ټیم کې، نو زما هغه مرۍ داسې شوي چې ما بلکل کور ته هم خبر نه شو کولی په هغه ټیم کې چېرې زما پاکستان ټیم کې سلیکشن وشو. بیا داسې مزه مزه 15 منټه 10 منټه بعد ما هغه فون واپس مې کټ کړو، بیا راته پلار واپس وویل څه چل شوی دی څنګه خفه یې یا څه. بس ما ته هغه ډېر کنټرول ونه شو، بس ما ته وویل صرف پاکستان ټیم کې مې سلیکشن وشو. 28 جنوري باندې زموږ فلایټ نو امرتسر نه خو بیا په فلایټ کې لاړو، بیا په 31 تاریخ باندې زموږ پیله میچ و نیوزیلینډ سره، او هغه مې هم ته ښه مارجن سره وګټو. بیا داسې مسلسل همداسې جاري وساتل، 10 میچ موږ مسلسل وګټل په انډیا کې، او هغه کې زما الحمدلله ښه پرفارمنس په د ویسټ انډیز خلاف زما په